ولسمشر محمد اشرف غني د خپلو ونیزو درسونو په لړ کې یو ځل بیا ځوانانو ته توصیه وکړه چې د 21مې پیړۍ له نوي شرایطو سره ځان برابر کړي او نور د پردیو هیوادونو وسیله ونه ګرځي او د پردیو لپاره خپلې وینې توی نه کړي. قدرمنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت تازه او مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره AFG چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. ښاغلی غني زیاتوي که یو بل ومنو یوه تګلاره جوړه کړو وینه ودرېږي او له هغه پرته به وضعیت همداسې دوام ومومي. زه غواړم غاړه مې خلاصه کړم او نوي نسل ته مې واضح پیغام دا دی چې ظرفیتونه پیدا کړي او نور د جنجال وسیله ونه ګرځي. ولې جنګ سالاران او مفلس سیاستمداران له تاسو څخه ناسمه استفاده وکړي؟ ولې د نفاق وسیله کیږئ؟ څه باندې مو دعوه ده؟ ولسمشر محمد اشرف غني یو ځل بیا د نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو لپاره داخلي مشروعیت اساس وباله او وی ویل مشروعیت له پاسه نه راځي بلکې مشروعیت له خلکو ترلاسه کیږي پرته له دې چې افغانان یو نظام مشروع وګڼي او ولس خپل حق ولري نړیوال ورته مشروعیت نشي ورکولی. په ورته مهال ښاغلی غني د حکومت پر مهال د ځوانو کادرونو ځینې نیمګړتیاوې د پرمختګ په وړاندې خنډ وبللې او په وینا چې ډیر وخت یې د ګډ کار پر ځای په خپلمنځي سیالیو کې تېرېده. ځوان متخصصین دومره تشریفاتي وو چې یو بل سره نه کېناستل. د AFG نیوز درنو لیدونکو دا و زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې د الله په امان.